عام طور علماء لیکلي دي د انسان څخه چې ګناه کیږي د په څلورو وجو کیږي. د هغې څلورو وجو جواب الله تعالی قرآن کریم کې دستي ورکړی دی. کله کله سړی ګناه کوي د هغې ګمان دا وي، د هغې عقیده دا وي چې پر دې ګناه باندې ما څوک نه ویني، زه په تنهایي کې یم، زه په خلوت کې یم، زه په داسې ځای کې یم چې د انسانانو د سترګو څخه نهام یم، نو ځکه دې ګناه باندې ما ته څوک سزا نشي راکولی، ځکه زه پر دې ګناه باندې چا لیدلی نه یم. الله تعالی د هغې ډېر ښه جواب ورکړي. الله تعالی ورته ان ربک لبالمرصاد، ای بنده چې د زندګۍ څومره ګناهونه کوې ستا رب و تا ته په کمین کې ناست دی. مرصاد عربي لفظ دی، مرصاد په قرآني لفظ دی. مرصاد دې ته ویل کېږي د سارا خلک چې کله ښکار ته کښېني، چې کله ښکار د اخوا سره روانې دی پر دې ښکار باندې نشان برابروي چې آخري ماشه پر راکښېکاږي، په دې وخت کې دی دې ښکار ته دومره متوجه دی چې د سترګو د رپ وهلو موکله نه پیدا کوي. دغه د متوجه کیفیت ته په قرآن کې مرصاد وایي، په عربي کې مرصاد ورته وایي. نه بنده ستا د ورځې و حالاتو ته، ستا د شپې و حالاتو ته، ستا د سهار و د ماښام و حالاتو ته الله تعالی په دغه شکل باندې منتظر دی او ستا نگرانی په دغه شکل کوي او په دغه شکل ماته متوجه دی. نو بیا به ته څنګه وایې چې ما ګناه وکړه پر ګناه باندې زه چا نه ولیدلم؟ بیا به ته څنګه وایې چې ما ګناه وکړه پر ګناه به ما څوک نه ملامتوي، ځکه د چا در نظر لاندې نه یم راغلی، که د هیچ چا در نظر لاندې نه راغلی، د رب در نظر لاندې راغلی. کله کله ګناه سړی کوي په دې خاطر چې په ما باندې څوک نه دی خبر. زه چې د ګناه خبرې کوم هغه پر ټلیفون باندې دي، زه چې د ګناه خبرې کوم هغه پر خط باندې دي، زه چې د ګناه کم کار کوم هغه د سترګو په اشاره باندې دی، او زه چې د ګناه کم کار کوم هغه د زړه په وسوسه باندې دی. نو ځکه په ما باندې څوک خبر نه دی، نو ما ته به څنګه سزا راکړي؟ الله تعالی د دې جواب ورکړي وهو يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ای بنده الله تعالی دې د سترګو په خیانت لا خبر دی، وما تخفي الصدور چې په دې ذهن کې د کومه وسوسه ده، چې په دې فکر کې د کومه اراده ده، چې په دې زړه کې د ګناه جوړولو کومه طریقه ده، الله تعالی په هغو ټولو خبر دی. بیا به ته څنګه دا وایې چې زما په ګناه باندې څوک خبر نه دی، ما ته بس سزا نه راکړي؟ ډېر څه بعضې خلک دا وایي چې زه ګناه په دې وجه باندې کوم چې زه په تنهایي کې یم، په خلوت کې یم، په ما پسې کوټه بنده ده، په ما پسې دفتر بند دی، زه په زیرخانه او تیخانه کې یم، زه په فلان ځای کې یم، زه یوازې یم، په دې وخت کې زه ګناه کوم، په دې ګناه باندې به ما ته څوک اګاه نه سي، ما ته به څوک سزا راکړي؟ الله تعالی ورته وایي وهو معکم اینما کنتم، که د مځکې پر سر یې هم زه در سره یم، که د مځکې په شکم کې هم زه در سره یم، که یوازې یې هم زه در سره یم، که په مجمع کې هم زه در سره یم، که په تنهایي کې هم زه در سره یم، که په اجتماعي کیفیت کې هم زه در سره یم. نو بیا به ته څنګه دا وایې چې زما رضا څوک نشته او ما ته به پر ګناه څوک سزا نه راکوي؟ کله کله بعضې انسانان ګناه د هغه دلاورۍ په وجه کوي، ځان ډېر دلاوره بولي، ځان ډېر زورور بولي. کله کله چې پلار وفات سي نو زوی چې پر ځواني باندې راسي هغوی په بدعملي کې ولاړ سي. د هغې دا عقیده چې زما پلار نسته، زما مشر نسته، چې زما مخ څوک نسي راګرځولی، پر دې ګناه باندې ما ته څوک ملامتیا نسي راکولی، پر دې ګناه باندې ما څوک پښیمانه کولی نسي، نو په دې وجه باندې دی ګناه کوي. او ډېر ځله که څوک خبره ورته کوي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي، او ډېر ځله څوک ځان دومره زورور بولي چې د خپل زور او د خپل غرور په خاطر باندې دی ګناه کوي. د دا عقیده دا ده چې څوک دا جرأت نسي کولی چې ما ته پر دې باندې څه ووایي. الله تعالی ورته وایي ان اخذه علیم شدید. ای ظالمه د الله تعالی رانیول ډېر سخت دی، الله تعالی کله سړی راونسي. فصب علیک ربک صوت عذاب. کله کله الله تعالی پر دې ګناهګاره د عذاب ډېرې بدترینې غمچینې راووري. ولا یوثق وثاقه احد. الله تعالی داسې راوتړي چې د الله د تړلو په شان بیا نور تړل نی. انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. الله وایي که زما د عذاب غمچینه در باندې راله، هغه بیا داسې غمچینه ده چې د دنیا د غمچینو په مثل باندې نه ده، چې هر څومره زورور سي څومره به زورور سي. دې قومونو کې قوم عاد تیر سوی دی. تاسو د قرآن تفسیر وګورئ، د قوم عاد بچی چې به بلوغ ته رسېدی 300 کاله بعد به رسېدی، 300 کاله بعد به دی بلوغ ته رسېدی. د قوم عاد عام قطونه دا 40 ګزه وو
ترمذی شریف روایت دی چې کله به په دوی کې جګ سړی و کان اطول طوله 70 ذراعا اغب 80 غزه سړی و او دی به زندگی څنګه تیرول او تنحتون من الجبال بیوتا د غرور بیخ به راوشانه غرب ولاړو د بیخ به د ګرد وکشي مابین به وکشي دا به د خیمه په دې کې به اوسېده چې کله به د وخت پیغمبر حضرت هود علیه الصلاۃ والسلام دی ته ویل چې ظالمانو ظلم مکوئ دی بسول ولمن اشد منا قوه در موږ زورور څوک دی چې موږ ته بیا سزا راکړي دی ویل چې زموږ غوندې مخلوق په دې ځکه کې نسته موږ به څوک در سزا لاندې کوي او موږ ته به څوک سزا را کوي او موږ به د دې ګناه څخه څوک را ګرځي لیکن الله سوای چې الله ورته فقهرس واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله تعالی باد ور باندې راوسته او ورځي آتش په ور باندې روان دی باد په ذریعہ باندې الله تعالی پورته کو په هوا کې سرونه سرور و جنگول الله تعالی پر دې مزکه باندې داسې راو غرزول كأنهم اعجاز نخل خاويه لکه د خرما تنی پر دې مزکه چپا وراسته سره پرتی وي فهل ترى لهم من باقيه الله تعالی پیغمبر ته ورسوز د دې نوم نشان پر دې مزکه فاتستا زداویما چې هر څومره زور ورسي چې هر څومره بے پروا سي چې هر څومره سړی به مشرسي چې هر څومره سړی به راګرځولو سي اخرنه راګرځون کې د الله تعالی ذات دی او د الله تعالی ذات چې سړی د ګناه سره راګرځي هغه بیا په ډېر سختی سره راګرځي نو ځکه ګناه د انسان سره د سلور وجه په وجه کېږي او د دې سلور وجه جواب الله تعالی قرآن کریم کې ورکړی دی نو ځکه د ګناه د لپاره بهترین انسانان ګناهګاران هغه دي چې هغه د خپل ګناه څخه په دې میاشته کې په دې لسورزو کې توبه وکړي